د هیواد د سترې محکمې د ځانګړي حکم لمخې د اسد 24 د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د ننګرهار مرکزي زندان سلګونه بندیانو ته عفو او تخفیف ورکړل شو. د ننګرهار مرکزي زندان رئیس مولوي سهیل سعید وایي د سترې محکمې په دغه حکم کې 393 بندیانو ته عفو او 220 نورو ته د بند موده کم شوه. څرنګه ستاسو ته معلومات دي د اسد 24 په مناسبت د سترې محکمې د ځانګړي حکم په اساس باندې د ننګرهار مرکزي زندان 393 کسانو ته عفو او 220 نورو بندیانو ته تخفیف ورکړی شوی و چې نن ورځ د یاد زندان څخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خوشې شول. له بنده خوشې کېدونکي بندیان معلم او فهیم الله د اسلامي امارت له مشرانو مننه کوي چې دوی ته یې عفو وکړه او په خبرهای راتلونکي کې به هیڅ ډول جرم نه ترسره کوي. زما یو کال کېدو او اوس فلحال د ننګرهار مبس کې یو کال کېدو 10 میاشتې مو شو 2 میاشتې تخفیف ما ته راغی. زه به رات شوم کې د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو چې موږ په دې حالاتو کې خوشي کړو. زه په ننګرهار مابس کې 6 میاشتې قیدي وم نو الله نه ډېر خوشحاله یم پوه شو چې دا فرات راله پوه شو او امارات اسلامي نه موږ ډېر خوشحاله پوه شو چې په مابس کې دننه او بهر موږ د ډېر سہولتونه او ډېر دغه برابر کړي دي پوه شو هم زندانیانو ته هم بهر خلکو ته په خپل وخت منځونه مدرسه او داسې نور هیوادوالو نه هم دغه هیله ده پوه شو چې غلط ونه ګرځېږي غلط پکې نه یو پاسېږي پوه شوې نه په نشهیي موادو کې نه په بل څه کې نه په نورو جنایي جرمونو کې خدا نخواسته ښه ځوان به مابس ته به راروان دلته به پروت او قیدي به نو هیوادوال هم دا غوښتنه ده پوه شي خپل ملک سره او په خپل دغې سره ښه ژوند وکړي او ښه مخ ته لاړ شي. د زندانونو چارو تنظیم ادارې نظامي معین لوی پاسوال محمد کاظم تاریخ چې د دغو بندیانو خوشي کېدو مراسمو ته راغلی وایي زندانونه اوس د شکنجو ځای نه بلکې د تعلیم او اصلاح مرکزونه دي. نو واقعا تاسو ته هم معلومه ده ملت ته معلومه ده او الله ته بهتره معلومه ده چې اوسني زندانونه په مدرسو بدل شوي دي او بلکې موږ د دوی نوم بدل کړی دی. موږ دوی ته د زندانیانو په نام غږ نه کوو موږ دوی ته د دې مدرسې طالبانو په نام غږ کوو. نننۍ غونډه کې تاسو شاهدان وئ چې کله دوی موږ رخصتول موږ دوی ته د دې مدرسې د فارغینو لقب ورکړه نه د دې زندان د رهایي. د یادونې ده چې تیر کې هم د اسلامي امارت مشرتابه د ځانګړي شفقت له مخې له دې زندان څخه ډیری زندانیان آزاد او یا هم بند کې تخفیف ورکړل شوی.